السلام علیکم ټولو پښتنو ورونو ته سلامونه کوم ورونو. دا ویډیو به واورئ او د خپلو پیجونو نه به هم شیر کړئ. دا ویډیو زما نن دغه د جولادې بچي ته زیشان چې دا زما وایس یې راغستی او شیر کړي و، نو زه خو په دې باندې قسم ته تیار یم چې ما دا میسیجونه ده ته رسې نه دي کړ چې ده په ما پسې خلک راوستي دي او زه ده والی یم او ما د نه معافي غوښتله. په دې سیټ ده ته را میسیجونه یو طرف ته بل ته ښکاري. دې د سپی بچي دې د جولا بچي ما ته میسیجونه کړو او ما ته وی چې وروره سی چل دی. ده ما ته ورور وي وایي ما که ستا سه چیړ چاړ کړی دی نو وایي زه د هغې بخښنه غواړم. صحیح ده. د هغې نه پس ورته ما ته وي چې زما ورور یې. نو د ده په خبرو باندې زه دوکه شوم چې دا خپلې مور حق کړی دی، دا د خپلې مور د حق نه بهر دی. خپل وروڼه د ده نه بېزاره دي د دې دله نه. دا دلته افغانیانو غولی دی په 15 تنه باندې. ده د خپلې کونې ګټه نه ده کړ. ده چې د دونه دا 60 پیړله ده کونه ورکړله. په ده کې حیا نشتي. که په ده کې حیا وی که نه نو دله چې کله زما والد صاحب راغی او دا ورته ټیټ شو چې په ما باندې دا لاس وګورو 2-3 پیرې را باندې وګورو نو هغه پې 2-3 پیرې لاس وکتو او ټولې دنیا ولیدو نو ده به دا ویډیوګانې ډیلیټ کړی. بیا چې دا هلته لاړ او ته چې یو چا ته ورور وې د کنجر بچیا د سپی نه پیدا د جولا بچیا چې چا ته ورور وې که نه نو د هغه عزت ستا عزت شو. نو ستاسو په دې ژبو کې د اسمان نه زه یم چې د اسمان نه پې اور راوورېږي. خدای دې ستاسو دا ژبې خرابې کړي، الله دې دله تباه او برباد کړي چې سړي ته ورور هم ووایه بیا بېزته کوی. د ماپۍ سړی خو نه یې او نه ما ماپ کړی. په میډیا مې نه صرف خبره ختمه ده. زه به ستا دا سر نه دی په دې کوپړی کې، په دې کې به دله زه وبس کم. ما تا ته سوال نه دی کړی. د اوس الاول تا ته ما میسیجونه چې تا ما ته وکړو نو ما چې تا ته میسیجونه کړي نو د څه په باره کې ورونو زما دې په ذات د الله قسم چې ما ورته دا په ما الزام نه ده. نور احساس ته خبره او زیشانه ته زما دا ورور دا د الزام خبره ده، په ما الزام لګولی دی. او په هغه ورځو کې ما شپې او شپږ ورځې پرله پسې جړلو. زما د عزت خبره وه، زما د لمن، زما د عزت، زما د قام او زما د رشتې او زما د خاندان خبره وه. دیو هغې خبرې دا رنګ ورکړو چې دا ما په خلکو باندې ډبولی دی. زه دله چیلنج در کوم د جولا بچیا، ایره جولا بچیا، زه دله چیلنج در کوم ته په ما باندې ثابت وکړه چې په ما باندې ستا کسانو ګوته میخي. زه به میډیا هم پرېږدم او د غوڼ افغانستان او پاکستان نه به معافي هم غواړم. زه خو ستا په شانتې نه یم چې 15 افغانیانو وغوی اورې او خو سمې دله دا کونه ووالو بیا د پاکستان او د افغانستان جګړې جوړې کړې د خپلې کونه ګټه دې بیا په نورو خلکو باندې کوله. ما د ملک سپورټ کړی د عیسایو د ادارو د پاکستان، خو افغاني سړي الحمدلله تر نن تاریخه پورې زما بېعزتي نه ده کړ. افغاني به ما ته ورور ویلی که نه خو ما زما بېعزتي به نه یې کړ. پوه شوې؟ افغاني به ما له عزت را کړی خو بېعزته کړی به نه یم. نو زما چې څونه ورونه یې دا ویډیو شیر کړئ او دې کنجر بچي ته زه دا ویم چې ته به زما د درتلو نه مخکې انشاءالله دا ویډیوګانې ډیلیټ کړي. که ویډیوګانې نه ډیلیټ کړې نو تا خو هسې هم زه وشرمولم. اورې په حیا عزت کې زما اسم پرې نه ښودو. صحیح ده. زما انشاءالله بس تا نه هغه قسمه تپوس کولی چې کومه عام پښتون د خپل عزت تپوس کوي او کومه عام افغان د خپل عزت تپوس کوي. اورې او چې یو سړی مړه په خپله کونه نه شرمېږي نو په بل څه وشرمېږي. تا خو دونه کونه ورکړله په ریاض کې دونه افغانیانو غولی، دلته به دې جړل د اوسه چې زه مسافري نه شم کولی. ته ماله د مسافرۍ پیغور راکې. ستا یوه ویډیو چلیږي چې زه به په کور کلي کې به زه لوبیا او ټماټر خرڅومه، هلته به لوبیا خرڅوم، خیر به غواړم، خو چې په خپل وطن کې یم. د اوسه مسافري دار چا کار دی او هلکه دې کړو هغه هم افغانیانو غولی وي، افغانیانو هم غولی وي او داسې به دې هم کونه ورکوله. حضرت علي زما د ترور زوی دی، ته د هغه څه په شریکه کې وي. هغه ستا چې شمدید ګوار زما د مور د خور زوی دی چې تا په شریکه کې کونه ورکوله. ته زما څه ځان برابره د اجړا بچیا ستا خو ډانسونه ویډیوګانې ته خو لا اول اجړا وي. نو د اجړا بچیا د اجړا بچې دا ویډیوګانې ډیلیټ کړو. که ویډیوګانې نه ډیلیټ کړې نو 10 ورځې روژه پاتې ده. د روژې نه پس به زه بیا ستاسو هغه کار کوم چې یاد به ساتي. ته پوه شه او زه پوه شه.